یو ورور له مانه غوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو چې موږ د خپل اسنادونه خپل فایلونه په انلاین ډول باندې کیږدو چې موږ وکولی شو چې په هر ځای کې موږ یو او هغو فایلو ته موږ اکسس ولرو. بیا ما ورته ویلي چې دغه د دې لپاره موږ یو ښه اپشن لرو چې هغه ګوګل ډرایو ورته وایي، چې په هغو کې موږ کولی شو چې د خپل ټول فایلونه که هغه پی ډي اف فایلونه وي، که هغه ستاسو ویډیوګانې وي یا شخصي عکسونه وي یا هر ډول عکسونه چې وي، او یا مو اکسل شیټونه وي یا ورډ فایلونه وي د سره، او یا پی ډي اف فایلونه وي یا هم د دفتر اسناد وي د سره، او یا خپل تعلیمي اسناد وي د سره، یا معنا سی وي، تاسو کولی شئ چې په دې ګوګل ډرایو کې هغه کیږدئ. که له تاسو سره کمپیوټر وي یا نه وي، کولی شئ چې هغه په هر ځای کې هغه اکسس کړئ، او یا که چیرته مو خپل کمپیوټر نه وي د سره، او یا خپل موبایل مو نه وي د سره، په یو بل ولایت کې په یو بل هیواد کې ستاسو هغه فایلونه په کار سي، تاسو کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره له هغو ډرایو څخه خپل ټول ډاکومنټ، خپل د ضرورت وړ ټول اسنادونه را ډاونلوډ کړئ او هغه خپل استفاده کوي. بیا دوی غوښتنه کړې وه چې په دې اړه ماته یو ویډیو جوړه کړه. ما ویل چې زه به یو ویډیو درته ریکارډ کړم تر څو نور دوستان هم پوه سي چې دا ډېره مهمه موضوع ده، او په اوس وخت کې ډېری خلک له دې څخه استفاده کوي، په دې خاطر چې دا ډېر کارونه یې اسانه کړي. زه په کمپیوټر کې درته ریکارډ کوم، د موبایل عکس هم درته ږدم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې په کوم ځای کې زموږ سره ډرایو موجود ده. نو له هر څه نه مخکې به راسئ کروم ته. کروم کې به دلته کوم ایمیل چې تاسو را خلاص کړی وي، یا تاسو خپل ایمیل لرئ او یا غواړئ چې خپل ډرایو هغه خپل اسنادونه په هغه ډرایو کې کیږدئ، نو هغه ایمیل ته به لاګین سئ. صحیح ده. دلته اوس ما ایمیل را اوپن کړی ده، د امان وصال 2018. صحیح ده. په دې کې زه غواړم چې د خپل فایلونه کیږدم. صحیح ده. په دې ډاټ باندې به کلیک وکړئ. دلته زما سره لیکلی دی سی ډرایو. صحیح ده. په دې باندې مو چې کله کلیک وکړو، ستاسو لپاره به یو بله وینډو را خلاص سي چې هغه دغه وینډو ده. صحیح ده. کله چې تاسو راغلئ دې وینډو ته، په دې کې تاسو کولی شئ چې خپل فایلونه په یو ښه طریقه منیجمنټ وکړئ او ترتیب یې کړئ، او ټول فایلونه هم دلته کیږدئ. صحیح ده. چې تر څو یو وخت په اسانۍ سره کولی شئ چې هغه اکسس کړئ. صحیح ده. ګوګل ډرایو چې دی ستاسو لپاره 15 جی بي فري سپیس درکوي. صحیح ده. 15 جی بي تاسو کولی شئ چې اسنادونه پکې ځای په ځای کړئ. نو له هغو نه وروسته که بیا اضافه نور دا 15 جی بي ډک سو، بیا کولی شئ چې هغه خریداري کړئ، په پیسو یې واخلئ. 15 جی بي هم زموږ لپاره ډېر شی ده. نو راځم وایم چې څنګه کولی شئ یو فایل تاسو اپلوډ کړئ. مخکې ما دا فایلونه اپلوډ کړي دي، یو SPSS سافټویر دی، ما دلته فولډر ته جوړ کړی دی، هغه مې ورته دلته ایښی دی. تاسو کولی شئ سافټویرونه هم دلته خپل ډرایو کې څنګه کوئ کیږدئ. زه اوس رایټ کلیک کوم. اول غواړم چې یو فولډر جوړ کړم. زه وایم چې یو فولډر زه د CV لپاره جوړوم، یو د زما تعلیمي اسناد یې هغلته یې پکې، ځینو کې زه وایم زما د عکسو لپاره دی، او بل ډرایو ته زما د ویډیو لپاره یې. صحیح. زه یو فولډر جوړم. رایټ کلیک به وکړئ. تاسو دلته لیکلی نیو فولډر. نیو فولډر ته به یو نوم ورکړئ. زه ورته هم CV. صحیح ده. کله چې تاسو کلیک وکړئ، نو دلته به زما سره یو نوی فولډر څنګه سي CV په نامو جوړ شي. ډبل کلیک به وکړئ، دا به زما سره اوپن سي. کله چې اوپن سي، نو دلته به رایټ کلیک وکړئ، فایل اپلوډ. صحیح ده. یو فایل اپلوډ ده، یو فولډر اپلوډ ده. فایل اپلوډ هغه مشخص فایل اپلوډ کیږي، او فولډر اپلوډ چې دی هغه فولډر کې داخل کې چې کوم ډاکومنټ هغه ټول په یو وار اپلوډ کیږي. زه فایل اپلوډ باندې کلیک کوم، راځي دلته ډایرکټ ډیسکټاپ ته. صحیح ده. په ډیسکټاپ کې زما سره دا د ډیسکټاپ فایل نامه دی. راځي ډیسکټاپ ته. ډیسکټاپ کې زما سره د ګوګل ډرایو نامه ده. زه غواړم چې دلته CV انکولیټر مې ورته لیکلي، دا دواړه څنګه وکړم اپلوډ کړم. صحیح ده. اوس دا دواړه زه انتخابوم، کنټرول پسې نیسم، دواړه سلیکټ سي، او دلته زه کلیک کوم. صحیح. دغه CV کاور لیټر زما د فولډر ته څنګه وسو، دلته اوس اپلوډ کیږي. دلته اپلوډ سو، نو دا زما د CV فولډر سو. زه چې کله مای ډرایو باندې کلیک وکړم، د CV فولډر دلته ما سره CV راغله. نو تاسو کولی شئ بل فولډر هم کریټ کړئ. زه وایم چې دلته رایټ کلیک وکړم، بل فولډر وکړم سي ایجوکیشن، یا تاسو کولی شئ پښتو باندې په دري باندې هم ولیکئ. صحیح ده. تعلیمي اسناد. صحیح ده. دلته چې کله تاسو سره فولډر
جوړ سو نو رایټ دلته به داخل ډبل کلیک به ور باندې وکړئ په دې فولډر باندې صحیح ده او دلته به رایټ کلیک وکړئ ضرورت سي فایل اپلوډ کوم صحیح ده دلته فایل اپلوډ کې زما سره وایم چې زما تعلیمي اسناد دلته یو فولډر دی دا دواړه صحیح ده او فن باندې کلیک کوم او دلته زما سره څنګه کیږي دواړه اسنادونه سبمیټ کیږي دا اسنادونه له ما سره دلته رالو په دې فولډر کې صحیح ده بیا تاسو کولی شئ هر کوم فولډر ستاسو خوښوي او یوازې فایل هم کولی شئ دلته اپلوډ کړئ که فولډر نه ورته جوړ رایټ کلیک وکړئ په فایل باندې کلیک وکړئ هر فایل چې غواړئ تاسو زه وایم چې دا تذکره زما دلته څنګه وسي اپلوډ سي سلیکټ یې کړئ او هغه راځي دلته ډایرکټ سبمیټ کیږي صحیح ده دا په کولی شئ دغه د فولډرانو جوړول ما په دې خاطر درته وایي چې تاسو کولی شئ خپل فایلونه په ښه طریقه باندې منیجمنټ یې وکړئ بیا که چیرته ضرورت سو فایلونه مو چې څونه ډیریږي ستاسو هغه د منیجمنټ دغه بیا ورو ورو خرابیږي که چیرته تاسو د هر اسنادو لپاره یا سافټویر لپاره یا هر ډول ډیټا لپاره تاسو یو جدا فولډر جوړ کړئ نو ستاسو د فایلو منیجمنټ به ښه کیږي په راتلونکي کې که ضرورت سو تاسو به لپاره به په اسانۍ سره اکسیسیبل وي صحیح ده نو تاسو کولی شئ چې مختلف بیرته دا فایلونه ډیلیټ کولی هم سئ د تھری ډاټ باندې کلیک وکړه او دلته لیکلی سي موټو ټراش دا چیرته ځي ټراش ته ځي صحیح ده هغلته تاسو سره دلته په ټراش کې وي نو دلته اوس زما سره پری سپیس دی 260 MB زما سره لیک شوی د نور پاتې دی صحیح ده په ګوګل ډرایو ډېر ښایسته دغه لري فیوچر لري یو خو دا فیوچر لري چې یو فایل تاسو کولی شئ له یو بل چا سره شیر کړئ هر کس سره شیر کولی شئ د ایمیل له لارې او هغه یې کتلی شئ بیا په د شیر کولو کې جدا دغه لري اکسیسیبلیټي لري که نه تاسو کولی شئ چې یو کس ته پرمیژن ورکړئ چې مقصد دا کس دی دا زما فایل یوازې اوپن کولی شي ډاونلوډ کولی دې نشي ځینې کسان ته بیا دا اکسس ورکوي چې یا هم دې ډاونلوډ کولی شي هم دې اوپن کولی شي بیا ځینو ته وایي چې یا دا فایل د زما د یوازې ریډ کې ودې ګوري نور د ډاونلوډ او ډیلیټ کولی نشي نو ډېر ښایسته فیوچر لري تاسو کولی شئ چې هغه لپاره که تاسو وایئ چې د فایل شیرینګ لپاره ماته ویډیو ریکارډ کړه ماته په کمنټ کې ولیکئ زه درته انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې فایل شیرینګ د ګوګل ډرایو لارې درته شیر کومه او که چیرته وایئ چې په موبایل کې موږ ته دا طریقه وښیه په موبایل کې به یې هم درته وښیم ماته په کمنټ کې ولیکئ که بیا هم کوم نظر پوښتنه غوښتنه لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ خو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ګټورې ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در ورسیږي او زما یوټیوب چینل نورو همکارانو ملګرو سره شیر کړه تر څو هغه له دې ویډیوګانو څخه هغه هم استفاده وکړي ډېره مننه